أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. سورة بقرہ اور آیات نمبر 104. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. پدے آیات مبارک کے د یہودو د یو شرارت او د یو خراب خوی خصلت بیان دے. مخ کے آیاتونو کے ہم د یہودیانو خراب خصلتونو بیان شوی دی. یہودیان چې د پیغمبر علیہ السلام پا مجلس کے بناستو پیغمبر علیہ السلام با خبر کولے دوی با اوریدے نو چه پا کم خبر با پوی نشو نو دا اغی خبر دوبارہ کولو دا پارا بائے دا الفاظوی چه راعنا یعنی زمان طرف تا متوجہ شا زمان رعایت اوکا زمان خیال ساتا یعنی دا خبر راتا دوبارہ کا پوئی نشو. راعنا زمان لگ رعایت و خیال ساتا خبر دوبارہ کا پوئی نشو بیا ہوایا. نو دا راعنا لفظ دا یہودنا مسلمانانو چی ووری دا نو اغویبم پدا سے موقع باندے راعنا لفظ ہوئی. نو دا دے لفظ پا عربے کی خمانہ دادا چی زمنگ رعایت او زمنگ خیال اساتا خبر دوبارہ کراتا دے دا عربے مانا شلا. خو پا عبرانے جب کی دا دے مانا خیری دی بد دعائی او یہ مانا دا جہل اور ناپوتیا. نو دی یہود چپا عبرانے جب کے بچاتا دا بے وقفتیا نسبت کو نو اغت بے وی راعنا دا دی مانا اے زمن جاہلا اے زمن جاہلا اے زمن بے وقوفا. نو یہودیانو با دا دے لفظ پا استعمال کے دا پیغمبر علیہ السلام توہین کو. مسلمانانو با پا صحیح نیت دا صحیح معنی پا خیال دا دے لفظ استعمالو. یہودیانو با بیا پا خپلو کی یو بل سرویل چا منگ دا مسلمانانو پا مخ کے دا لفظ وایو نو دا اغی پا ذریعہ باندے دا اغوی دا پیغمبر توہین کو اس اغوی پا خپلم دا خپل پیغمبر توہین کئی اور راعنا وتوئی. اللہ پاک دا یہودو دا شرارت دا بندولو دا پارا مومنان دا دے لفظنا او دا دے دا لفظ دا استعمالنا منکرن. او دا دے پا دے و تداسی یو لفظ استعمال اولو حکم ورک
چې په هغه کې د دوی د شرارت او د فساد چلیدل نه کېدل. وی د دې په ځای باندې انظرنا اوایه، ایمان والو راعنا موایا، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا موایا، وقولوا انظرنا، انظرنا اوایه، منگ تلگ انتظارو کا، منگ تلگ اگورا، زمنگ لحاظ اساتا. نو دا معنی دا لفظ دا راعنا هم وا، خدا دویم المعنی دا راعنا خراب وا، چیغی که دا یهود شرارتو. او بعض علماء فرمائی کہ یہود بدل دے لفظ راعنا دے عین لبے زیر ورک، راعینا بے وی، راعینا اے زمن شپنکیا یا زمن گٹبا. نو پدے بہم یہودیانو دا پیغمبر علیہ السلام پا حق کے سپک نظرے او سپکاوی بے کو. نو خلاصہ دا کہ مومنان دا یو داس لفظ نہ منکلی شو کہ پا اغے کے ابہامو، پا اغے کے اشتباوا، دا خمانے و دا خراب مانے گڑوڑوالے و پکے. نو دا داس لفظ ویلو حکم ورکلی شو کہ پا اغے کے دا خراب مانے احتمال نو او خالص صحیح مانا پکے وا. او دے سر واسمعو لفظ ویلے شو، واسمعو. یعنی دا وقت دا سرا پا پورا توجہ او فکر سر خبری تا غوگ گدے او خبر پا غور اورے کہ دا انظرنا لفظ ویل ضرورتم در تپیخ نشی، خبر تا خسوچ کوا نو دا انظرنا ضرورت بدم نوی. وللکافرین عذاب علیم، کافرانو دا پارا دردناک عذاب دے. کم خلق چے پس قول یا فعل سرا دا پیغمبر توہین کئی، دا خلق بے شک کافران دی، دی دا پارا دردناک عذاب دے. اللہ پاک پا دے آیات کے ادارنگے نور آیاتنو کے مومنان پا قول او فعل کے دا مشابہت دا کفارو نا منکڑی دی. دا کافرانو مشابہت بنکے نہ پا قول کے نہ پا فعل کے. نو دا سی اوکار چاگا صحیح او جائز وی، خو ذریعہ دا فساد او دا حرام گرزی گی، نو دا غین ازان ساتل پکار دی. او دیتا فقہائے کرام صد ذرائع وی. یو کار جائز وی خو فرض و واجب نوی، نو دغا جائز کار چی دین فساد جوڑی گی نو میں کوا. یو کار که فرض بیا خو بے کے، او که فرض واجب نو اس جائزو او تے اوکے نستا پا کولو بانے که دین فساد جوڑی گی میں کوا. مثال پتور ابراہیم علیہ السلام دا بیت اللہ آبادی چکڑے ونو دے موجودہ پشانتے نوا. دو دروازے وے پکی او دوال دروازے ازمکی سر جوختے وے، او دا حتوی میں پا آبادے کے راگیر کرو. نو دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نا 15 کال مخ کی قریش دا بیت اللہ آبادی سپڑ دیوا، بعد باران سر کرک شوی ونو ویس پڑدا، او دا حلالو پیسو چند چے ولو کرلا ناغا کم ہوا طول آبادی پہ نکے دا. ویدا سے بو کچھ دا حتیم بتی نکٹ کو دا آبادی نبار کا.
او یو ای پکې فرق دارا وسته چې دوه دروازې وي نو یو دروازه یې کړله مشرق ته دروازه پرېښودله او مغرب ته یو دروازه یې بند کړې ده اوس هم چې غلاف پورته شي نو د دروازې ځای مغرب طرف ته ښکاري او بل فرق یې پکې دا وکړه چې دروازې دومره اوچته کړله چې د انسان لاس ورته لاندینۍ درشلې ته رسي دا ځمکې سره جوخته وه چې کله په مکه مکرمه د پیغمبر علیه السلام حکومت راغی نو یو ځل یې عایشې بي بي ته فرمایلي وی زړه مې غواړي چې د بیت الله آبادي اوس پړمه او ابراهیم علیه السلام څنګه کړه اقصې وکما یعنی دوه دروازې ولګوم دواړه ځمکې سره جوختې ولګوم حتیم پکې راګیر کما او بیا به دا خلک وایي چې ګوره بیت الله کې خپل تصرف وکړو دغه خبره به خلک کوي نو نیکو نو پیغمبر علیه السلام د خلکو د وجې نه هغه د خپل زړه خواهش پوره نه کړ نو خلکو کې انتشار پیدا کیږي یو فتنه و فساد پیدا کیږي نو یو جائز کار د دې لپاره پرېښودی شي نو راعنا لفظ جائز و خو بل اړخ ته پکې د ناجایز والی خبر راته چې سپکاوی پکې راته الله هغه لفظ منې کړ داسې لفظ به نه وی چې د هغې دوه معنی وي یو معنی سمه وي او بله معنی روانه وي لکه یو سړی ناجوړه دی بل ورته وي خدای دې مه کړوه د دې دوه معنی دي خدای دې جوړ که نو خدای دې مه کړوه خو دویمه معنی دا ده چې خدای دې زر واله چې ونه کړېږي خدای دې مړ که نو داسې مه وایه چې خدای دې مه کړوه سم ورته وایه چې الله دې صحت درکړي دې کې اوس بله خبره نشته دی نو داسې معنی داسې الفاظ مه وایه چې هغې کې دوه معنی وي یو درځي په یو سترګه ړوند و نو یو سړي والا کپړه ورکړه وی دې نه ماله کمیس جوړ که هغه ورته داسې کمیس به دله جوړ کړمه چې نه به کمیس وي او نه به د شیرواني وي داسې شی به جوړ کړمه کله ورته ګورې شیرواني به ښکاري او کله ورته ګورې کمیس به ښکاري هغه ورته یې ښځه چې ته یې جوړ کړې زه به هم درته بیا یو قسم دعا وکړمه کمیس چې وله جوړ کړه نو په رښتیا کله به کوټ ښکارېده او کله به کمیس ښکارېده چې دې سړي ورته وکتل کپړه خو دې وشرموله خو زه خدای دې دواړه سترګې یو شان که د هغه یوه سترګه ړنده وه اوس دې د دعا ته وګوره که د خوشحالۍ وي نو خدای دې د ړنده سترګه جوړه که خدای دې دواړه سترګې یو شان که او که د خفقان وي خدای دې دواړه سترګې یو شان که پټه په دواړو ړوند شي نو داسې دا هم خیري دي هم دعا ده نو داسې الفاظ مه وایه چې هغه ذوالوجهین دوه معنی ته اغشتی شي راعنا کې دوه معنی وي یو ښه معنی چې زمونږ خیال وساته لږ صبر وکړه خبره بیا وکړه او بله دا چې ای زمونږ بې وقوفه او یا زمونږ ګډبه یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا موائے تاسو لفظ دراعنا وقولوا انظرنا او اوائے تاسو چه منگ تلگ انتظارو کا منگ تنظرو کا واسمعوا او خبر پا سوچ او پا فکر باندے وورے مومنانو تا حکم اوشو چه پا سوچ فکر خبر وورا چه بیادا انظرنا لفظ ویلو ضرورت پیخ نشی وللکافرین عذاب علیم او کافرانو دا پار دردناک عذاب دے کم کافران چی دا پیغمبر علیہ السلام توہین کئی اللہ با دنیا کے دردناک عذاب ورکی و آخرت کے ہم ما یود الذین کفروا من اہل الكتاب وللمشرکین کافران کاغذ اہل کتاب ندی یہود و نصوارا دی که مشرکان دی دا نغواړي چې په مسلمانانو
دا قرآن مجید پشان عظیم الشان دا خیر و برکت نے ڈک دا دنیا و دا آخرت دا کامیابو ذموار کتاب نازل شی اور یا پدوی کی دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم غند عظیم الشان پیغمبر پیدا شی او دغشان دا مسلمانانو دا پارا دا حس خیر و برکت برداشت نشی کولی حس خیر و برکت نشی برداشت کولی دا مومنانو پخ حالت دا دوی دا حسد او کنے دا اور زیادی گی اللہ پاک چی دا چا دا پارا دا خپل رحمت نازلی دل غواری نو ہم اغا پا خپل رحمت و مہربانی سرا خاص کی اللہ دا دیر لوی فضل خاون دے نکا دوی غواری او کنا غواری اللہ پاک دا پیغمبر علیہ السلام او دا قرآن پاک غند عظیم الشان نعمتنا مومنانو لور کری دی او دا نعمتنا اللہ مومنانو تا نصیب کری دی ما یود الذین کفروا من اہل الكتاب نغواری اغا خلق چی کفر کری دی من اہل الكتاب دا کتابیانونا کفرو سوک دی کافران من اہل الكتاب دا کتابیانونا دی ولا المشرکین نا دا مشرکانونا ان ينزل علیکم چی نازل کریشی پتا سبان دے من خیر من ربکم سو خیر ستاسو دا رب دا طرفنا قرآن غند عظیم الشان خیر پتا سبان دے ناشی واللہ یختص برحمته اللہ خاص کئی پخپل رحمت باندے من اغسو کو یشاء چد اللہ خوخشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ پاک خاوند دیر لوی فضل لے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها پا قرآن شریف کے منسوخ کے دل مسئلہ شتا بیت المقدس طرف تا پا مدینہ منورہ کے پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندے منزن کول واللس میاشت تقریباً دا ہجرت نرستو پا مدینہ منورہ کے بیت المقدس طرف تا منزل کے دل او بیا حکم راغ فول وجہک شطر المسجد الحرام بیت اللہ تا مخکا نو دے کافر و بویل ویدا سنگ اسمانی دین دے چی یورس پکے دا یوی خبر حکم ورکولی شی او بل رس پک دا بل خبر حکم ورکولی شی ولی خدای پاک تا دا مخ کی نا دا رستو خبر علم نو چی مخ کی دا رستے خبر نوے بدلے کرے بس دا مخ کی نوے بدلے کرے وے کنا چی اسے بدلائی خدای خبر نرے نا دا دی سوال پا جواب کے اللہ پاک او فرمائل کچر من پا یو حکم مشتمل آیات منسوخ کو یا دا پیغمبر علیہ السلام او دا عام خلق دا ضرورنا ایری کو نو دے کے حیث نقصان نشتا حیث عیب پکی نشتا زکا چی دا اغی پا دے چی بل حکم رازی نو اغا دا مخ کے حکم نا بہتر وی یا وسر برابر وی اللہ پاک دزمک و اسمانون و مالک دے پا ہر چیز قدرت لرون کے ذات دے دا غخ و خدا کہ کم یو حکم نازلی او کم یو بدلی کم حکم مخ کے نازلی کم رستو نازلی یا کم یو حکم پخپل حال بانے پریگ دی یا پا بل حکم بدلی
نو دا ټول څه چې کیږي دا د الله پاک د طرف نه د بندگانو سره د دوستۍ او د خیرخواهۍ په بنیاد کیږي. الله پاک ستاسو دوست دی او د خدای پاک نه علاوه ستاسو هیڅ څوک دوست نشته. نو د الله پاک د حکم منلو په سلسله کې که چېرې ستاسو مقابله او مزاحمت څوک کوي نو هم الله پاک به ستاسو امداد کوي. سوا د الله پاک نه بل څوک ستاسو سره امداد والا نشته. نو د الله پاک سره خپل دوستانه او تعلق مضبوط کې د الله پاک په حکمونو منلو د الله پاک نه امداد غواړئ او د بل چا د دوستانو د تعلقاتو پروا مه کوئ. د بل چا نه امداد مه غواړئ، تمه مه کوئ. نسخه منسوخ کېدل څه ته وایي؟ نو یو معنی نقل او تحویل اړول، او دویمه معنی پورته کول، د یو څیز اوچتول، لرې کول. نو په آیات کې چې د نسخ دویمه معنی مراد ده، اولنی حکم اوچتول، د هغې په ځای بل راوړل. د قرآن و سنت په اصطلاح کې نسخ د یو حکم په ځای دویم حکم جاری کولو ته ویلی شي. کله داسې وشي چې دا دویم حکم راشي د هغه مخکینی حکم بالکل ختم کړي، دویم حکم راشي، او کله په هغې کې ترمیم وکړي، هغه مخکینی حکم کې لږ شان رد و بدل وکړي. نو د یهودیانو او د مشرکانو په دې نسخه به اعتراض کو، وی د دې نسخ مثال داسې دی لکه یو بادشاہ وي او هغه د ملک د پاره قانون جوړوي، نو بس یو ځای کې کېناستو او د ملک د پاره د خپل ذهن مطابق یو قانون جوړ کو، او بس قوم ته پیش کوي ما قانون جوړ کو، دا به نافذ شي. قوم چې هغې قانون ته وکتل نو ډېر سخت و، او بس دا زنده‌باد او مرده‌باد چغې شوې، دا قانون موږ نه منو. په ملک کې هنګامې جوړې شوې. بادشاہ د قوم حالاتو ته وکتل او مجبور شو او قانون یې بیا بدل کړ، نوی قانون یې جوړ کړ. نو دا زوړ قانون چې بادشاہ جوړ کړی ولې اونه چلېده، ولې منسوخ شو؟ وی دې بادشاہ ته د ملک موجوده حالات معلوم نو، د قوم موجوده حالات ورته نو معلوم، نو دا قانون ځکه اونه چلېده، او بادشاہ اوس د قوم د حالاتو نه خبر شو، نو د حالاتو مناسب قانون یې جوړ کړ. قوم وی دا ډېر ښه قانون دی. دې ته فکر وکړه، دا قانون ځکه ونه چلېده چې د موجوده حالاتو نه بادشاہ خبر نو. دا دویم قانون او چلېده، د موجوده حالاتو موافق یې جوړ کړی دی. خو کال 2 3 4 چې تیر شو، هم دا قوم دی او چغې وویستې وې دا قانون نه منو، دا مناسب نه دی، دا سخت قانون دی، بدل کا. نو بادشاہ د قوم د چغو نه مجبور شو، دا قانون یې بدل کړ. دا قانون ولې بدل شو، منسوخ شو؟ وی بادشاہ ته خو د موجوده حالاتو پته وه، خو د راتلونکي حالاتو پته ورته نه لګېدله، نو ځکه دا قانون هم بدل شو. رومبنی قانون ځکه اونه چلېده، منسوخ شو چې د موجوده حالاتو پته نه وه، او دا دویم قانون ځکه اونه چلېده چې د آینده راتلونکي حالاتو باچا ته پته نه وه، نو قانون منسوخ شو. نو دا کافران د قرآن د منسوخ کې د آیاتونو د منسوخ کېدو په باره کې دغه خیال لري چې الله ته جوړ د موجوده حالاتو پته نه وه یا د راتلونکي حالاتو پته نه وه، نو ځکه آیاتونه منسوخ کړل.
نو اللہ تا دا نسبت غلط دے. اللہ تا موجودہ او آئندہ طول حالات معلوم دی. دریم مثال ووا، یو ڈاکٹر دے دیر قابل او اغل یو مریض راغے، نو دا مریض نے تپوس پختن اکللا او دا آغا چیس ضروری ٹیسٹونا مستونا ناغے اکل چیک اپ پورا شو. نو اسے وطا دا یوی میاشت دارو لکل، وی میاشت دا دارو خری نو بیا راشا. نو میاش پس راغی بیا تپوس پختنا ٹیسٹونا وغیرہ شو، وی دا چیٹے دا تبدلو مخوا اوز دا تبل چیٹے لکما نور دارو، دا زال دارو نور مخورا. نو یو میاش با دا دارو خری بیا راشا. نو دا قسم میاش پا میاش براتو چیٹے با بدلے دا، زڑ چیٹے با منسوخ کے دا. شپک میاشتے چے علاجو کسڑے ہٹا کٹا نوجوان جوڑ شو. دے ڈاکٹر تا خلق قابل وی کہ نا قابل؟ دا قابل دے مریض جوڑ شو. دے ڈاکٹر تا پا وقت پتا وچ دا مرض با شپک میاشتے علاج گواری، پڑنبے میاش با دا داروی، پدوے مدا، پدرے مدا، پسلور مدا، پینزم شپک مدا. دے ڈاکٹر دا سم کولی شو چے دا شپگو میاشتو داروگانے و تا پیوزے لکلی وی و چٹے ورکڑو یہ و تا دا سے پیٹے ڈاکا کڑو چے دا داروالو دا بشپگ میاشتے خوری. خو پدے کے دا کے دیشوا چے دا دے مریض پا ذہن بوجھ رکھا دون سخنا جو چے دا بشپگ میاشتے علاج کوما، ذہنی بوجھ با پیراغنو. نمبر دو دا کہ شاید چاگا دا دارو پا ترتیب کی خطا شوی وی، دا رنبے میاشتے داری پا شپگم خوڑلے وی، دا شپگم اگر پا دریم خوڑلے وی، دا دریم اگر پا پینزم، دا ڈاکٹر دا مزاج مطابق بے کار نو کرے، بے ترتیبی بے کرے وادو جوڑ شوی بانو. نو ڈاکٹر قابلو و تا پتا وچے دا شپگم میاشتو علاج دے، ہوئے نا پا ذہن والا بوجم نا چوما، بے ترتیبی با ترازی اغینم بچ کم، دا دے میاشت دا دارو بیا با دے سر دون فرق راغلی کی دا دارو بکار نکی، دا بل دارو بکار کی. دیتا قابل ڈاکٹر ہوئی اور دیتا بسو کم ناقابل اور نوئی. اس دا مثال والا او اللہ چکم حکمون نازل کری دی و بیا منسوخ کری دی. اللہ تا پتا ہو چی دا آیات بولے گم تومرا مودا با پدے عمل مناسبی، بیا با پدے مناسب نی، نو دا آیات با بدل کما، دا دے پدے بدا بل آیات والا ورکما. دا مثال دا نسخ سرا مناسب دے اور دا مخکینی دو مناسب نری. آیاتنا منسوخ کے دل دا پدری قسم دی. یو آیات منسوخ کے دل کل دا سوی چی دا یو آیات تلاوت منسوخ شی حکم بے اس ہم باقی وی. پا قرآن کے باقا آیات وینی نا تلاوت بے سوک نکی خو حکم بے باقی وی. لیکن قرآن کے پخوا یو آیاتو الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. وہ گو رہے قرآن کے اس نشتا الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. تلاوت نشتا، حکم اسم باقی دے. شادی شدہ زناکار سڑے اور شادی شدہ زناکار خزا دا دوال رجم کے پکانوی اولے سنسارے کے دا دوی دا پارا سزا دا، دا اللہ دا طرف ندائے و عبرتنا کا سزا دا. اللہ زبردست حکمت والا دے. آیات تلاوت نشتا، سوک بیم تلاوت نکی، کمونز پیو کمونز پی نکی گی، پدے آیات کمونز کے منز پی نکی گی. حکم باقی دے. نو دیتا وی منسوخ التلاوت. اور دویم حکم منسوخ شی خو تلاوت بے اسم کے، تلاوت باقی دے. نو دیتا وی منسوخ الحکم. لکہ دا وارثانو دا پارا سورت بقرہ کے 180 نمبر آیات کے دا وصیت حکم راغلے دے کہ بندہ مڑکی گی نو دے خپل وارثانو دا پارا دے وصیتو کی. اس دغ وصیت والا آیات دا میراث پا آیاتنو پا سورت نساء کے چی دا میراث کم آیاتنو راغلی پاغی منسوخ شو. نو تلاوت خوبے کے
تلاوت کوا خو حکم منسوخ دے منسوخ الحکم ورتوی او دریم نمبر منسوخ کے دل داسی دی چی لفظ منسوخ دے او معنی او حکم منسوخ شوی دے منسوخ الحکم والتلاوت نو دا اغا آیاتون دی چی یو ذلخو اللہ نازل کری دی و دا آیاتون دا پیغمبر علیہ السلام نم خدای ایر کرل او دا تمام صحابہ کرامو نے ایر کرل نہ آیات پاتے شو تلاوت او نے حکم پاتے شو لکہ بعض روایتونو نہ معلومی گی کہ سورت احزاب دا سورت بقرے عمر اگد سورتو و دا دے دیر حصے حکم او تلاوت دوارا منسوخ شوی دی یو آیاتم چاہتا پاتے نشو خدای پاک ختم کو منسوخ التلاوت و منسوخ الحکم دا درے قسم نسخ دا با قرآن شریف کی ما ننسخ من آیت حقا چی منگا منسوخ کو دا یو آیاتنا او ننسحا یا منگ یو آیات ہیرو دا پیغمبر علیہ السلام نے ایرو صحابہ کراموں نے ایرو نأتی بخیر منها منگ روڑو داغین بہتر او مثلها یا کم از کم داغی پشان برابر علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر علم تعلم آیا پوئگنا آیا تا معلوم ندا ان اللہ چی بے شک اللہ پاک علی کل شیء قدیر پا ہر چیز باندے قادر دے علم تعلم آیا تا معلوم ندا ان اللہ چی بے شک اللہ پاک لہو ملک السماوات والارض دے اللہ پاک لر حکومت دا اسمانون دے او دزمکی وما لکم من دون اللہ او نشت استاسو دا پارا من دون اللہ بغیر دا اللہنا من ولی ولا نصیر نسوک حمایتی و نسوک مددگار دا اللہ سر تعلق خساتا دوستانہ تعلق دا اللہ سر وساتا تعلقات مخراب ہوا دا کافر و خبروں کی مرادہ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل آیا تاسو ارادہ لرے ان تسألوا رسولكم کہ تاسو سوالو کے دخپل پیغمبر نہ کما سئل موسى من قبل لک سنگ چ د موسی علیہ السلام نہ تپوسو نشوی دی من قبل مخکی یہودیانو پا خبرو باندے اعتماد مکوئی او کا یہودیانو خپل پیغمبر باندې شکوک او شبہات بخکارا کول احتیاط کوي دا غوی پشانت تپوسونه د پیغمبر علیہ السلام نه مکوي ام تريدون ان تسألوا رسولكم آیا تاسو اراده لري ان تسألوا رسولكم چې تاسو سوالو کې د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې سوال کړی شوی دا آغی کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې سوال کړی شوی د موسی علیہ السلام نه مخکې اعتراضونه با یهودیانو کول لکه مخکې د غوا مسله تیره شوه وی غوا لالکه نو اسې به څه تپوس وړه ده که زړه ده توره ده که سپینه ده یوې کړې ده که نه ده خو یو غوا لالکه که نو دے آیات کی مسلمانانو تا اللہ پاک ادب خو ویدا قسم بیہودا و بے مطلب تپوسو نمکوے نو پیغمبر علیہ السلام نا صحابہ کرامو دیر تپوسو ندی کری دے ٹول قرآن شریف کیوں گرن تقریباً سور لفظل تپوس شوی دی بس نور تپوسو نا پیغمبر علیہ السلام نا دا دیر ادب دا وجن صحابہ کرامو بیان نکوی ام تريدون آیا تاسو ارادہ لرے ان تسألوا رسولکم کہ تاسو سوالو کے دخپل پیغمبرنا کما سئل موسی من قبل لکا سنگ چی تپوسو نشیو دا موسی علیہ السلام نمخ کی ومن یتبدل الكفر بالایمان
آغا چاچ دا ایمان پا بدل کے کفر واغشت فقد ضل سواء السبیل پا تحقیق سر گمراہ شدے دا نیغ لارنا ود کثیر من اہل الكتاب محبوب گنی دیر دا اہل کتابنا لو یردونکم کہ واپس کی تاسو لرا من بعد ایمانکم رست دا ایمان ستاسونا کفارا کفرتا بیادرنا کافر جوڑ کی حسدا من عند انفسهم دا وجد حسدنا دا دی پزرن کے من بعد ما تبین لهم من بعد ما تبین لهم رسل دا دین چی دوی تا واضح شویدہ الحق حق و تواضح شویدہ حق و تخکار دے و دا غین پسم در سرا تربگنی کئی نتاس واپس کفر تا آرائی ود کثیر من اہل الكتاب محبوب گنی دیر دا اہل کتابنا لو یردونکم کہ واپس کی تاسو لرا من بعد ایمانکم کفارا رست استاسو دا ایمانون کفرتا حسدا من عند انفسهم دا وجد حسدنا من عند انفسهم چی دا دوی پزرونو کلی من بعد ما تبین لهم الحق رست دا دوینا چی دوی تا حق خوازح شویلی فعفو واصفحو معفی و توکا معفی و توکا واصفحو مختوارا و رکیکا تا یہودیان بیکارا دی معفی و توکا درگزر و توکا عفو درگزر حتی یأتی اللہ بے امرہی تردیچ اللہ پاک پل حکم روڑی فی الحال صبر کوا اور چکل دا جہاد حکم راغ نقوات سرکا ان اللہ علا کل شیء قدیر بے شک اللہ پاک پا ہر چیز باندے قادر دے اور فی الحال منزنہ کوئے دا جہاد حکم لا نشتری نمنزنہ کوئے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ منز قائم وے وآتوا الزَّكَاةَ و زکاة ادا کوئے فما تقدموا لأنفسكم من خیر اگر سچتا سڑوان دے لے گے دخپل زانون دا پارا من خیر دسنے کینا تجدوه عند اللہ دا اللہ پنزبان بداغی ثواب نبیامو میں ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ پا اغی عملون چتاسی کوئے بصیر لیدن کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.